پاکستان نیوزیلند ته ستره ماته ورکړه. تېره شپه د پاکستان او نیوزیلند کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ لومړۍ 500 اوریزه لوبه ترسره شوه چې نیوزیلند 288 منډې هدف وټاکئ. پاکستان په 5 وکټو سره دغه لوبه وګټل. په دغه لوبه کې فخر زمان او ډارل میچل سلیزې هم وهلې. پاکستان د دې لوبې په ګټلو سره خپله 500 اوریزه نړیواله لوبه هم وګټل چې د دې څخه مخکې هند او استرالیا هم 500 لوبې ګټلې وې. همداراز بابر اعظم هم خپل د 500 اوریزو لوبو منډې 12,000 ته ورسولې. د زرغون افغانستان جام دویم پړاو سبا د اپریل په 29مه د زرغون افغانستان جام دویم پړاو پیلیږي. دغه لوبې به په خوست کې ترسره کیږي چې پکې به 4 لوبډلې ګډون ولري. د افغانستان د ملي لوبغاړو ترڅنګ 19 کلن لوبغاړي او کورني لوبغاړي به هم په دغه لوبه کې ګډون وکړي. محمد نبي د عمرې ادا کولو لپاره د خپل زامنو سره سعودي عربستان ته ولاړی. هغه په خپله فیسبوک پاڼه څو عکسونه خپاره کړي دي چې په عکسونو کې زامن هم لیدل کیږي.